ایرویشیا بایدن ته په ځان تیرستلو افغانستان کې د ماتې حقیقت نه پټیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. بایدن په ځان تیرستلو په افغانستان کې د ماتې ستر حقیقت نشي پټولی. ایرویشیا ریویو په یوه اوږده مقاله کې د بایدن وروستۍ وینا ته کتنه کړې ده او وایي نوموړي په دې اوږده وینا کې د افغانستان په اړه هیڅ راز څرګندونې ونه کړې او دا مسله د امریکایانو له نیوکو سره مخ شوې ده. سرچینه کاږي جو بایدن باید د افغانستان پر مسله تمرکز کړی وای، ځکه دلته یې سخته ماتې خوړلې ده او ان افغان حکومت د سقوط په ورځو کې هم 14 امریکایان وژل شوي دي. د امریکا هوایي برید ملکي وګړو ته هم مرژوبله واړوله. د مطلب لیکوال وایي په دې ډول سترګو پټولو بایدن نشي کولی په افغانستان کې د امریکا د ماتې حقیقت له خلکو له پامه وغورځوي، ځکه دلته د زرګونو امریکایانو مالیات لګول شوي، 20 کاله جګړه شوې ده او امریکایي حکومت باید په دې تړاو امریکا وګړو ته ځواب ویونکی وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.